قدرمنو لیدونکو نن راغلی یاستو د کابل ولایت د سبهای ګمنام څلور لارې ته. کابل زه خپله کارګر یم او دغسې کاروبار ډېر ضعیف ده. اسلامي امارت راغلی الحمدلله او ارزاني زیاته راغلی ده، خو چې چېرې کار د چا کار یوه ورځ څلور ورځې نه وي. بایسکل اخلو بیرته یې خرڅوو وله. باسکل اخلي بیرته یې خرڅوي. څنګه ده ګټه پکې ډېره ده که تاوان؟ یو 100-200 پکې ګټو نو کله تاوان کوو نو څه د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسېږئ. د یوې بلې خپرونې سره ستاسې ورور سباوون سهار ستاسې په چوپړ کې یم. قدرمنو لیدونکو نن راغلی یاستو د کابل ولایت د سبهای ګمنام څلور لارې ته. دغلته دوستانو بیروبار هم ډېر دی، ګڼه ګوڼه هم ډېره ده او ځینې کارونه په دغې څلور لارې کې شوي دي. د دغې په باره کې هم له تاسې سره معلومات شریکو او هغه دوستان هغه وطنوال چې دغلته کاروبار کوي له دوی څخه هم پوښتنې کوو چې څنګه دی کاروبار، ژوند، روزګار یې څنګه دی. نو خپرونې تر پایه پورې را سره ملتیا وکړئ. خپرونه تر پایه پورې وګورئ. نن د کابل ولایت په سبهای څلور لارې کې قرار لرو. خپله کارګر یم او دغسې کاروبار ډېر ضعیف ده. اسلامي امارت راغلی الحمدلله او ارزاني زیاته راغلی ده، خو چې چېرې کار د چا کار یوه ورځ څلور ورځې نه وي. که د غرمې ډوډۍ د ماخستن نه وي، که د ماخستن د غرمې نه وي. یوه خبره بخښنه غواړم ستا خبرې مو نیولې. دغلته فلحال په څه شي مصروف یې په دغه څلور لارې کې؟ کابل ښار دی، نسبتا دوستانو د کابل زړه یادېږي. دغلته په څه شي مصروف یې؟ څه کاروبار کوې؟ زه د چاو کارګر یم. یا څوک راسي یوه خښ د 3 منزل ته جګه 5 منزل یا ریک جګه یا کډه بار که دا څلورمه ورځ ده، نن دوشنبې ورځ ده چې کار ډېر ضعیفه ده او اقتصاد ضعیفه ده. او زه تاسو ته خپله د اړیکې شماره درکړم. په دې ما سره رابطه ساتئ 0 په دې که چېرته کومه ګاردي، اجر صفاکاري، دفتري چې هر څه زه کار کوم او کبر نه. په دې هیله موږ هم یو ټول افغانان په دغه د انشاءالله وطن کې هر څه په جوړېدو دی. خدای تعالی به کارونه هم پیدا کړي، کاروبار هم پیدا کړي، ژوند روزګار به هم انشاءالله سم شي. نو دې ته راځو چې په وضع چې بیکار په فامیل کې څو نفر هستی؟ نو فامیل یو کور کې 4 کور وي، بیا هر یو کس جدا ده. او بل خبره دا ده چې یو طرفه قرضداري ده او بل طرفه مریضي وګورې او اقتصاد زیات ضعیفه ده. پوه په دې هیله چې دغه مشکلات خدای تعالی حل کړي یوه ورځ د روښانه راتلونکي په هیله دی. نو پیغام د لیدونکو سره څه دی؟ څه غوښتنه، څه پیغام لري لیدونکو ته؟ په یو لنډو کې څه ویل لري زموږ لیدونکو چې همدا شیبه تا ګوري؟ دې ته زما خپله شماره د اړیکې ورکړه. په دې رابطه سره کوم دفتر یې، شفاخانه یې یا اجر صفاکاري یا ګاردي چې هر څه یو رابطه وساتئ. یو سهار ورځم، ماښام راځم، یوه وظیفه راته پیدا کور دی ودان. مننه، خوشحاله اوسېږئ. په دې هیله یو چې خدای پاک درته یو حلال رزق کاروبار پیدا کړي. قدرمنو لیدونکو همدغلته یو تر څنګ مو یو بل ځوان ولاړ دی. له دې سره هم د زړه خواله کوو. له دې نه اورو چې دا دغه په دغه څلور لارې کې په څه شي مصروفه دی او څه کاروبار، څه مصروفیت لري. سلام ورو سړی بشئ. سلام علیکم ډیره جان. خوب هستې صاحب؟ خوب هستې؟ بخیر باشی، تشکر، خوش باشین. که نوم دې زموږ لیدونکو ته معرفي کړي نو په لومړیو کې؟ نام صلاحالدین است، باشنده کابل. صلاحالدین د کابل اوسېدونکی. دغلته څه کوي په دغه څلور لارې کې؟ په څه شي مصروفه یې؟ کاروبار دې څه دی؟ کار نانوایی است. کار نانوایی خوب کاروبار نیست، بیکار هستید. مگه در گلکاری هم در کاروبار میکنم. کاروبار دی تا ویل چې نانبایی ده او په هغې کې هم نه اوس ګلکاري کوي. ولې نو د نانبایی کاروبار ولې نشته؟ کاروبار نیست، مردم کلگی بیکار است. هم کسی که بیادر
از خودشان از نانبایی و کاروبارش میشن میکنن. تا خپل نانبایی نه تو شاگرد وی؟ و شاگرد هستم، کاروبار نیست، شاگرد هستیم. خو اگه یک روز می باشد 2-3 روز نمی باشد خود ما تو دیگه گاهی نانبایی گاهی گلکاری ما تو مصروف هستیم. امروز ته میچلونید میگه نن دغه صبحي سلور لارو ته د سل لپاره راغلی کدی بارکه لګلیدونکو ته معلومات ورکړي د چش لپاره راغلی وي دغلته. این دولت خود خوشمند هستم، از روز که آمدن آرامی است دیگه است، همینجا کاروبار برای ما نیست. از میان خوشمند هستم که یک فابریکه جور کنن، یک دیگه جور کنن، همین دوستا و بزرگا بیادر کلگی در کاروبار شوری، سفیدان بیکار، جوانان بیکار، کراچیوان از کلگی دیگه از غریبکار از پیسه لقمنات پیدا شوند. همین کلگی مصروف همین بیچاره گاهی تا میگردن گاهی بالا کاروبار نیست. همین دست فروش هم که اینجا میبینید که قدار است کاروبارشان نیست. من گاهی وسو میرن گاهی وسو میرن بیچاره کاروبار نیست. دیگه از دولت خود خوش هستم که یک آرامی است، یک سال است وقت وقت میریم بیادر از دولت خود خوش هستیم، آرامی است. یک کاروبار برای ما چی کنند دیگه خوش هستیم از دولت خود. خدای مهربان دی په همدې هیله چې تاسو هم کاروبار پیدا شي او په حلال رزق وګټي. نو قدرمنو لیدونکو دغلته یو ملتیا مو وکړئ و مو سارئ. قدرمنو لیدونکو هم دغلته یو په دغه څلور لارې کې دغلته ورور ناست د جالبه ماته دا ښکاره شول چې کرت او هغه هم ډېر په لږه اندازه ورزو له دې سره غږېږو. سلام ورور ستړی مه شئ. سلام برسه، خوب هستی؟ بخیر آرامی؟ بخیر اوسې، مننه ډېره زیاته کور د ودان که لیدونکو ته مو ځان معرفي کړي. سیف الله هستم. سیف الله جانه دغلته په څه کاروبار مصروفه یې؟ این همینجا قروت میفروشیم، یک ذره ایل گرفتیم سوداگری میکنیم. قروت او ایل خرڅوئ دوستانو. څنګه دی کاروبار دی؟ خدا را شکر دیگه میروز ما میچله فعلا دیگه. یعنی د خدای نه شکرګزاره یې. ډېره ښه ده. څنګه دی کاروبار په باره کې د لږ موږ ته معلومات راکړه لیدونکي چې همدا اوس په سکرین تا ګوري کاروبار د څنګه دی؟ والا کاروبار خو فعلا نیست دیگه، امروز ما میچله دیگه. تو کاروبار صحیح نیست که کار صحیح باشه. دوستانو دا وایي چې ورځ مو چلیږي، د خدای تعالی څخه شکرګزار یم. په هر حال باید سړی شکر وباسي. څنګه دی کیلو په څو خرڅوئ، خرد په څو خرڅوئ؟ که لږ لیدونکو ته معلومات ورکړي. کیلویش میفروشیم 400 300 300 دیگه. خوردکی خورده 50 40 این رقم است. ډېره ښه ده. او دلته در څنګ کې علم ایښي دي، دا علم هم ستا دي؟ علم از ما سا. هغه بیا قیمتونه یې څنګه دي؟ لګینیم قطعګاکش میفروشیم 50 روپۍ. قطعې په 50 روپۍ. څنګه دی د ورځې 100 روپۍ درته پاتې کېږي په دغه کاروبار کې دی؟ دیگه روزانه 200 300 میشه د ورځې 200 300 ورته پاتې کېږي. دوستانو خوشحاله دی تېنه. کور د ودان مننه ډېره زیاته. پیغام د لیدونکو ته څه دی چې همدا مهال تا ګوري د سکرین په شیشه باندې؟ پیام اینمیست و مردم که یک ذره کاروبار ما خوب شود، مردم ناشکری نکنند، همین کار خود به دیگه کار خود کنه دیگه. پیام نداریم، پیام خاص. بخیر باشه، تشکر بسیار زیات. نو قدرمنو لیدونکو د دې کاکا خبرې مو واورېدلې، دغلته یو ملتیا مو وکړئ. خپرونه را سره تر پایه پورې. قدرمنو لیدونکو دغلته یو بل ځوان را سره ولاړ دی، دې ته ورځو له دې نه پوښتو. سلام ورور ستړی مه شې. خیر بخیر اوسې، مننه ژوندی اوسې. که نوم دې زموږ لیدونکو ته وایي نو مهرباني. نوم ګل خان ده. ګل خان دغلته څه کوې؟ په څه شي مصروفه یې؟ کاروبار د څه شی دی؟ ته دغه یګان بایسکل اخلو بیرته خرڅوو ولا باسکل اخلي بیرته خرڅوي. څنګه ده ګټه پکې ډېره ده که تاوان؟ یو 100-200 پکې ګټو، کله تاوان کوو نو څه داسې ورځ دې کله راغلی در باندې چې بیخي ګټه نه یې کړې همداسې تللی اوسېږې؟ او والا هغسې ورځ خو لري نو کاروبار به څه کاروبار دی دا ورځ لري. کومه ورځ درته ډېره خوشحاله وي؟ په کومه ورځ ډېر خوشحاله اوسېږې؟ والا نو کومه ورځ چې ښه وه روزګار هم ښه وه، همغه ورځ خوشحاله یاست. ستا لپاره ښه ورځ یعنې ښه روزګار څونه تا ته پاتې کېږي پکې؟ دا چې ډېر وړوکی کاروبار دی د بایسکلو کاروبار کې. ستا لپاره ښه ورځ کومه ورځ وي او بده ورځ دی کومه د ورځ وي؟ جمعې په ورځ بیا هم لږ زیاتې ګټو هره ورځ نه وه. یعنې د نورو ورځو نه نسبتا د جمعې ورځ ډېر ګټې که نه؟ په دغه کاروبار کې دې راضي یې، نه یې خوشحاله یې؟ څنګه یې څنګه نه یې؟ نو څه په نصیب کې همغه مونږ ته رسېږي. څه چې په نصیب کې هغه رسېږي. بلکل څه چې په نصیب کې دا رسېږي. څونه وخت کېږي په دغه بایسکل فروشي یا دغه بایسکلونه خرڅوي؟ کېږي او 2 کاله به کېږي. دا 2 کاله دې همدلته کېږي چې بایسکلونه خرڅوي؟ همدغلته یې خرڅوو.
په دې 2 کالو کې داسې یو وخت راغلی چې مشتري درته راغلی اوسېږي د هغې سره ستا یو جنجال شوی وي یا د سودا یې درنه کړې وي بایسکل یې درنه همداسې وړی وي روپۍ درته نه وي درکړي یا د ورپسې منډې وهلې وي یا د چا ته غږ کړی چې دا راته ونیسي یو جالب خاطره سره راته وایي ځکه 2 کاله دې کېږي چا خبره ډېر عمر دی زمونږ بایسکل خلکو دلته یګان ناپار چې ویلي دي چې تر دې چې پیس پرېږم ګرځوم یې بیا دا څه هم څه تښتولی ده بیا هم هغه جوکې نیولی ده بېرته هم ترېنه اخیستی ده نو څنګه یې کوې بیا څه دې ورسره کړي دي جنګ شخړه وهل دې کړي والله هغه هم لوی غریب سر څه به هم ورسره غریب یعنې حوصله لرې خپل په کاروبار کې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکي چې همدا شیبه تاسو زموږ د سکرین په شیشه ګوري پیام دې څه دی لیدونکو ته پیامونه همدغه څه دغه سړک بند نه کړي دغه ګوشه کې ودرېږي او غریبي وکړي خپله نو څه ووایم همدغه ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ په خیر اوسئ قدرمنو لیدونکو ورسېدلو د خپرونې اخرنۍ شیبو ته په دې هیله یم چې دغه ښاري راپور مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي زموږ چینل یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ په فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک کې مو هم تعقیبولی شئ هیله مو نه وي چې لایک او شیر در سره هیر نه کړئ قدرمنو لیدونکو تر بیا او بلې خپرونې ښه وختونه د خدای په امان